بنده کوي صرف او صرف باری تعالی د هغې خالق دی خدای تعالی هغه کار پیدا کړی وي که خدای پیدا نه کړي نو بیا مخلوق نشي کولی د هغې دا مقصد شو بهرحال عرض مې دا وکړه چې د اهل سنت والجماعه مسلک به نه پرېږدئ د خپلو مشرانو مسلک به نه پرېږدئ زمونږ او ستاسو مشران چې کومه په رڼا کې تېر شوي وو هغه په تیاره کې نه تېر شوي هغه غیرتمند وو هغه مبارکان پاکانو دا اوس چې وایي چې نوې رڼا والا نوې روشنۍ دعوې چې کوي اخري کې په دې خبره خلاصوم یوه خو دا درته وایم چې موږ او تاسو کې مشران سپین ږیري ناست دي دا زموږ مشران دي د زاړه مسلک والا دي د دوی په زمانه کې په پاکستان باندې انګریز راغلی او د ترنګزو بابا جي رحمت الله علیه او دارنګې د محمد امین صاحب رحمت الله علیه حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه دا ډېر صاحب مبارک رحمت الله علیه چې په دره جهادونه کړي دا ټول څوک جواب راکوي پیرانو که پیران نه د دې مبارکانو سره جنګونه چا کړي زمونږ د مشرانو سپین ږیرو جهادونه کړي جهادونه کړي زمونږ مشرانو زمونږ د مشرانو دا ایمانو دای د ایمان رڼا وه چې د خپل ایمانی جذباتو سره د خپلو پیرانو مبارکانو سره یو ځای شو او انګریز د پاکستان نه ورکې نه که دا د هغوی ایمانو نن په پاکستان باندې انګریزي قانون یا په افغانستان باندې د ټول جهان کفر مسلط دی او د نوې روشنایي والا په لکونو زرګونه دي راپورته دي چې جهاد دې وکړي که نه دا چې وایي چې نوې رڼا راله ووایه چې ایمان د هغې خلکو مضبوط دی که د دې خلکو هغه پاکان حیاناکو هغه ایماندارو هغه پاکانو دارنګې امام ترمذی رحمت الله علیه مانځه ته وړاندې شه چې سلام یې وګرځو په ژړا شه چا ترې نه تپوس وکړه وی ولې دې وژړل وی لس کاله وړاندې د مانځه نه مې سلام مانځه کې د ګناه یو سوچ راغی او د ګناه په سوچ د الله نه دومره ویرېدم چې بېهوشي را باندې راله نن په مانځه کې همغه د ګناه سوچ راغی خو په ما بېهوشي را نغله نو د الله نه ویرېدم چې ولې مخکې د خدای نه یېرېدم اوس نه یېرېږم خو بیا هم ګوره دومره یېرېږي په د مانځه کې د ګناه په سوچ جاړي بېهوشي پرې را نغله شاګردان دې تپوس کوي چې وجه څه ده امام ترمذی رحمت الله علیه ورته وایي نوره وجه راته نه ښکاري خو لس کاله مخکې زمانه امام الانبیا محمد رسول الله ته نږدې وه په هغه خلکو کې د خدای نه یره زیاته وه او لس کاله رستو زمانه د رسول الله مبارک نه رستو ده اوس هغه یره او خشیت نه دی پاتې کم چې لس کاله مخکې په مشرانو کې پاتې و په لسو کالو کې امام ترمذی صاحب دومره وایي چې په خشیت کې فرق راځي نو 1400 کاله بعد رڼا ده کمه شوه صحابی مبارک روایت کی ترمذی حدیث دی کله چې نبی علیہ السلام منګه دفن که مبارک وفات شو د پیرو د ګل ورځ وه سهار مبارک وفات شو د ګل په ورځ مبارکه تنه پرته وه د سې شنبې د نهې په شپه باندې پرته وه د نهې په ورځ باندې پرته وه د چهار شنبې په شپه باندې ناوخته کې د نبي علیه صلات وسلام دفن وشو هغه صحابي مبارک وایي چې رسول الله مبارک حیاتو زمنګ داخلي د ایمان رڼا وه چې کوم انداز پړقېده چې کله مبارک وفات شو خو بهر ته نه مبارکه پرته وه حقه شانته ایماني رڼا وه خو چې کله مو د شپې ناوخته د چهارشنبې په شپه دفن که شپه تېره شوه سهار چې د خوبه راپاڅېدو پرون چې کومه رڼا وه نن هغه نه وه پاتې شوې په یوه شپه کې دومره فرق راغی دا د 1400 کاله بعد په دوی کې نوې رڼا ده کمه شوه او دا بېدینه بیا لګیا دی د جهاد هغه آیتونه او فضایل ټول په دې خپله لاره چسپانوي دا میشن راوتی صرف د صرف د دې په خاطر باندې دی چې تاسو نه جهادي جذبې لري کي تاسو مشرانو جهادونه کړي وو ګوره دوی زور خاري پسې نه کوي خاري دوی جنسو پسې دوی ډېر زور کوي ولې د خاري خلک خو هسې جهاد نه کوي ورشه اوس پېښور ته راشه د پېښور په یو جومات کې د تبلیغیانو نمونه نه ښکارېږي د ریونډیانو یو هم نشته ټول همغه زاړه خلک دي ولې ځکه هغوی هسې جهاد نه کوي نو دوی پې څه کوي څه پې کوي خاریانو کله جهاد کړی دی هغو هسې جهاد نه کوي جهاد چې کله د انګریز مقابله کې وزیرستان ایجنسۍ کړی خیبر ایجنسۍ کړی ممند ایجنسۍ کړی دی باجوړ ایجنسۍ دې پښتنو دیر او سوات کړی دې خلکو جهادونه کړي دي انګریزانو باباجي صاحب دوی چې وکتل چې هلکه دا خلکو سړول غواړي نو دی پسې زور لګولی نن سبا چې دا میشن په ایجنسو کې څومره کامیاب دی دومره په رایت کې نشته دی دومره په خاریو کې زور نه دی کړی او بیا تا ته په غوږ کېږدي وی موږ سره ووځه بیا 49 کروڑ ثواب تا ته میلاویږي ستا یو مونږ به په یو کم 50 کروړه باندې قبلیږي
دا بخاری شریف حدیث دیکھا رسول اللہ مبارک فرمائی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام وبيت المقدس مسجد الاقصى ومسجدی هذا. اے رسول اللہ مبارک فرمائی تاسو بسترے دا زیادت ثواب پا نیت بانی متڑی مگر 3 جماعتونو تا. یو جماعت بیت اللہ شریف، یو مسجد اقصی دے، یو رسول اللہ مبارک کوئی زما جماعت دے. 3 جماعتونو ناخوا بل جماعت تا با بسترا نتڑی پا دی نیت بانی چی ما تا خدای دیر اجر را کئی. یو خود سے نیت دے چی علم کے طلب کے کنا آخو بیا د دنیا روزگار پسیم سفر کولی شي. یو داسې بستره تړل دي چې وای دلته ماته 50 شجر دی په جماعت کې، خو هغلته چې لاړ شم نو د خدای د لارې جماعت دی 49 کروڑ دی. په دې عقیده باندې د 3 جماعتونو نه اخوا تلل چې کم دي دا ناروا دي. صرف بیت الله شریف دی چې مونږ په 1 لاکه دی. مسجد نبوي کې په یو روایت 1000، په بل روایت 50,000. مسجد اقصی کې په یو روایت 500، په بل روایت 50,000 دي. دونه خو دې نشي له خدونه یې دا فتاوا ده د سید احمد وی پیرت کړی کله ولا دې وی چې دا ولس مفتاح د فتوا د دیوبند فتاوا ده احسن الفتاوا دا احسن الفتاوا نه هم جلد مفتی رشید احمد ګنگوی ضرب مې اخبار والا له عالم رشید احمد کراچي خدا مفتی رشید احمد اوس چې مرشد ا ضرب مومن والا چې کم رشید ترس والا دیوبند عالم دا دیوبند علماء نو هغه تبلیغی جماعت اور 49 کروڑ کا ثواب پدی باندې د 200 معتمد علماء دیوبندی حضرات فتوا نقل کړي چې دا غلط عقیده ده او دا دوی د ځان نه ایجاد کړي ده. پدې کې نشته ځان نه خبره کوي. د دې دیوبند علماء هم دا فتوا پی کړي. نو عرض می دا کو ز خپل په حرم شریف کې ناستم او یو کس راغی ما د مسلې تاسو کو د بالا معنی یو تبلیغی امیرو ما ته وی استاد جی الله څه عظیم شان دی. ما څنګه وې دومره احسان په مونږ کړی دی چې دا د خدای کور دی او مونږ پکې په 1 لاک دی او مونږ چې ریوان ته لاړ شو کنه د خدای په لار کې 49 کروڑ اجر مونږ ته ملاوي. مخامخ میزاب رحمت ته ناستم د الله په کور کې ناستم. والله العظیم چې دا د ریوانډي د خلینا په حرم شریف کې د الفاظ ما اوریدا او بیا الته د والو قدرت مې نو خو د مجلس نه مې وشړم مې بيدینه مافیانی غوښتې وېسې ز پوی نشم مې بيدینه په دې عقیده کلمه ول ځان دې ایمان نه وستا تا خو ریوان خپل تبلیغی جماعت په بیت الله شریف بهتر خلق لیونیان دي چې بیا ته 1 لاک مانځه پسې دي چې ستا په دې جماعت کې دا ملاوي. نو بهر هر وی شو علماء دیوبند د ابو رساله علامه ربان شاه صاحب دیوبند عالم دی او فرید مفتی صاحب د خاصه اوس عالمان ما دا کوړي مفتی فرید صاحب هم په دې دسخط کړی دی او په دې باندې د وی شو علماء تقریرونه دي پاره کې هم په دې باندې محمد ربان شاه مهمات الاسلام په نوم باندې عربي کې مشتا او اوس اردو کې ترجمه وته ده. د ویش دیوبندي علماء فتور باندې شوی ده. دا شان دا اکوړي مفتی سیف الله اوس چې کما التفتوی ورکې مفتی سیف الله دا بنو هغه چې کوم نه کشف الغطاء عن تبلیغ النساء پرده لري کول د خزو د تبلیغ نه دا کتاب د خزو تبلیغیانو باندې پرد کې لیکل دي. دا اکوړي فتوا ده او غټ کتابي په لیکل چې دا ناجیز دی حرام دی خزه په دغه مشن تبلیغ کې استل چې کوم نه ناروا دي او په دې کې د 200 علماء او فتوی او د 200 په خانو فقها او فتوی په ناجیز والی باندې پیش کړی دي. نو معزز السامعين عرض می دا کو زماره تقریر ټوله خلاصه ده چې تاسو یو دا شوبه چې مولیان مونږ نه لار روکي مولیان به تاسو نه ان شاء الله لار نه ورکي خو تاسو صرف دا څه وکړئ. عبدالله ابن مسعود صاحب یو اخیری پیغام اورولې دی چې کله لاندې اختلافات جوړ شي او مگر رشید احمد رشید ترس والا احسن الفتاوا تمجل پدې کې په صفحه 55 باندې وای خواتین کا تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں. خزی په تبلیغی جماعت کې استل ناروا دي جائز نه دي. او علت دا دی مفتیان ځان نه فتوی نه ورکوي. قرآن عظیم الشان په دې باندې امر کړی دی چې وقرن فی بیوتکن
اے رسول الله بیبیانو په خپل کور کې اوسېږئ، کور کې بهر ته مه وځئ. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، د پخواني جاهلانو د زمانې رواجونه مه کوئ. یو ځای ما تقریر وکړ، بیا یو ملاګوټی به ناستو، نو مدرسې ته یې چیټ رالیږلی، په چیټ کې لیکلی استاد جي وایي دا آیت خو د رسول الله بیبیانو ته امر دی، زمونږ بیبیانې خو یې نه دي یادې کړي. مې ښه د رسول الله بیبیانو ته الله وایي چې د رسول الله بیبیانو بهر ته مه وځئ، کور کې کښېنئ، د جاهلیت د زمانې رواجونه مه کوئ. ستا دا مقصد دی چې د رسول الله بیبیانې العیاذ بالله بې اعتباره دي، دې نه وځي، خو ستا دا بیبي ډېره اعتباري ده، دا دې بهر ریوانډ ته لاړه شي. دا څومره غلطه عقیده ده چې د رسول الله پاکې بیبیانې، چې الله فرمایي نساؤه امهاتکم، د رسول الله بیبیانې ستاسو میندې دي، او د رسول الله اهل بیاتو باره کې قرآن عظیم الشان فرمایلي چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. الله اراده ده دې کړې ده ای د رسول الله خاندانه چې تاسو نه پلیتیانې لرې کړي او تاسو په پاکۍ سره پاکې کړي. هغه بیبیانې چې قرآن سورت نور د عایشې بیبي په توصیف او په پاکوالي کې مستقله رکوع نازله کړي، هغه بیبي ته امر کېږي چې کور کې اوسېږه. دا ملاګوټی وایي دا د رسول الله بیبي یادوي، زما بیبي نه یادوي. بهرحال معززو سامعینو، زما د تقریر خبرې اوږدې شوې، دوه مقصد و، صرف یو مقصد صرف دا و ستاسو دا شوبه چې ملا رانه لار روکوي، نو ملا ګورې تا نه لار نه ورکوي، خو چې کوم ملا وي ګورې. عبدالله ابن مسعود سے فرمائی کله چې اختلافات زیات شو، تاسو باندې لاره ګډوډه شوه، نو تاسو به څه کوئ؟ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. په تاسو کې که بیا څوک تګلاره غواړئ، نو د مړو په لار باندې لاړ شئ، د مړو په لار باندې لاړ شئ. اوس که د زاړه مسلک د مړو په لار باندې زما خبرې برابرې وي، نو زما به منئ، او که د بل ملا خبرې برابرې د هغې به منئ، او که ما سوران یې چېرې ستا خواړو نه منم مه منئ، زما خو د زاړه مسلک عقیده مه پرېږدئ. په خبره باندې پوه شوئ؟ زوړ مسلک خو به بیا نه پرېږدئ. تاسو ته یو اسانه خبره بله کوم، زه حیران دې ته یم چې یا خو داسې شی دی چې خپل جومات کې مونځ نه کوئ، او یا چې شیطان ګوته درکړي بیا لندن ته بستره واخلئ. دومره شیخان شئ د مخې. که شیخي کوئ که شیخي کوئ نو زه تاسو ته د شیخۍ لاره ښیم. تا باندې امي سړی د خپلو بچو اصلاح ضروري ده. کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی. رسول الله فرمایي هر یو ستاسو نه شپونکی دی، هر یو نه د خپلې رمې تپوس دی. ستا رمیا خپل بچي دي، ګورې د دې پوښتنه تا نه ده چې بچیان دې دلته لوچکان شو، ته لګې په ریوان کې کلونه تېرې. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک یو شپه د شپې ګشت کوي، اگشت د جهاد گشتو، اگشت د مسلمانانو د غمخورۍ گشتو، د شپې رویان نه په کوڅه کې ګرځي چې غریبان چېرته نه وي. د هرې دروازه کې چې چېرته ښځلې پرتې دي خشاک راخلي کور ته یې غورځوي چې داسې نه بل څوک یې ونسي. هغه عمر فاروق صاحب یو دیوال دروازې ته غوږ کېښوده، دننه یو زنانه د اشعار وایي، په اشعارو کې ستاینې کوي، خاوند یې جهاد ته تللی دی او وایي چې کاش نن زما د اړخ ملګری را رسېدلی دی. عمر صاحب چې واورېده حیران شو، راغی خپلې لور بي بي حفصې ته وایي چې یو خاوند سفر او جهاد ته لاړ شي، ښځه څومره وخت ټینګېدی شي؟ هغې ته حیا ورلغلې شوه. بیا یې ترې تپوس وکړه، وی حیا مه کوه، که تا صحیح حل بیان کړه نو امت ته به لوی تعلیم پاتې شي. هغې د حیا نه ورته 3 ګوتې ونیوې چې ځان ټینګ کړي نو 3 میاشتې صبر کولی شي، او چې بیخي سخته په ځان تېره کړي نو زنانه 4 میاشتې صبر کولی شي، 4 میاشتې صبر کولی شي. عمر صاحب ته چې اطلاع میلاو شوه، خط یې ولېږه شام ته، وایي د کومو صحابه کرامو چې په جهاد کې 4 میاشتې تېرې شوي دي هغوی ټول کورونو ته راولېږئ، نو دا یو کال تېرول به د کوم ځای نه دوی ثابتوي بیا چې جهاد فرض عین. عمر صاحب صحابه کرام 4 میاشتو والا واپس رالېږي، او په هغه زمانه کې څومره پاکان خلک وو. دا حواله د چا ده؟ امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه تاریخ لیکلی، تاریخ الخلفاء، په هغې کې دا فتوا د عمر فاروق صاحب په مناقبو کې راخست. تاسو دپاره ستاسو شیخي یادو، که شیخي کوئ تاسو چا منع کړي یئ؟ اختلاف ولې جوړوئ؟ نو ډلو پسې شکمنو پسې ولې ځئ؟ تهجدو ټیم دپاره راپاڅېږه، 8 یا 10 یا 12 رکعاته تهجد وکړه. نه وکې زما لانجه ده او نه د تبلیغي او د وابي لانجه ده، وکړه که نه؟ دا د شیخي. د هغې نه بعد چې کله اذان وشي 2 رکعاته سنت وکړه. د سنت او د فرضو په درمیان کې 41 کرت الحمدلله ویل سنت دي په یوه ساه باندې، دا ووایه. د هغې نه بعد جومات ته راشه، په جمع باندې صحیح ملا پسې مونځ وکړه، وابي پسې ونه کړې، مونځ پسې نه کېږي. مونځ چې دی وکړه په جمع، سورت یاسین ووایه د مانځه پسې، دا سنت موقت دی. بیا د سحر د مونځ نه وروستو
نور خطو پوری جماعت نه چرته موزه کله چې منځ شي نو بیا 2 رکعات صلات اشراق وکا د سهار د مونږ د نور خطو پوری په جماعت کې کېناستل حدیث کې راځي دومره اجر لري لکه یو نفل حج او عمره کې چې څومره اجر ملاويږي د جماعت کې کېنه تندور خطو پوری بیا خپل روزګار ته لاړ شه د ګرمي مون پجما کوا ماجیګر پجما کوا ماقام مون پجما وکا د ماقام مون نرستو سورته واقعه ولا الله بری مالدار کی د ما خوستن مون پجما وکا او دا غینه بعد سورته ملک وای سنت مؤکده اوس ته سوچو کا چې سار تر ماقام پورې تا د دین څومره کار کړي نور خپل ودشه تا نه چا دره خستری چې بستر دی پوګه کړي په یو ګړو په ګل بل ګډ باندې ګرځي خدای د دین کارو کړه ځان اصلاح کا تاسو په خپل علاقه کې د ټولو میرانو بچیو ګورئ هغه بچی به بدعملي ولی د پکور کې نه چې بچي سکه زمونږ علاقه خدا سره تاسو نه خبر نه دا یو خبر مقصد مې د خپل تقریر داو چې تاسو صرف زور مسلک پسې لاړ شئ عبد الله ابن مسعود صاحب یې کتګلار غواړي د مړو لار خپل کوي نو شک به تاسو ته نه پیدا کی بل حدیث کې راځي فعلیکم بالامر الاول کلام دې درته پیښ شنو پتا سو زړه طریقه لازمه ده دویم مقصد زما د خبرو دا ټول تقریر خلاصه هغه د دې شوبې دفوا چې تاسو امیانو موږ پیرانو مبارکانو دی پسې خوره کړی و چې دای د تبلیغ منکر دی نو ځان هغه کوي موږ د تبلیغ منکر نه یو خو موږ د امیانو تبلیغیانو مخالف یو او دا هغه چا چې په تبلیغ جامه کې لګیا دی جبریت عقیده خوري دغه خلکو مخالف یو خځې تبلیغ توبه سي 4 کور ثوابونه وای موږ دغه میشن خلاف یو باقي موږ خپل مبلغین او تبلیغیان یو زموږ د تقریر ټوله خلاصه هم دا و په اخره کې دا یو څو چټونه راغی جوابونه کوم د یو صاحب وی باندې پنځپریان دا وای چې دنیا د حضور الاسلام د مخ نه پیدا نه ده وای په فهم باندې په شب قدر کې کوم مولا پریډو باندې دا تقریر کړي چې دا اسره جاهلانو خبرې دي چې وای چې دنیا د رسول الله مبارک د مخ نه پیدا نه ده یاد ساتئ ګوره تاسو نه الک په خبرم پوم صحیح حدیث ته تاسو راکاګم قران عظیم شان دا وای خلق لكم ما في الارض جميعا په دنیا کې چې څومره شي نه دي اے انسانانو دا تاسو د پاره پیدا دي نه یو تاسو درنه کوم د دې نه پته ولګی دا ک انسان نه نو ونی بوي جواب راکې ونی بوي ک انسان نه نو ساروی بوي ک انسان نه نو زناور بوي الکه خو چې څومره دي ستاده نه پیدا پاره دي کنه متاع لكم ولانعامكم سستا متاع او سستا د چار پای خو چار پای هم ستاده کنه ته په سوار لای کې ته شو د خوري نو چې هر کله دا ټول شي نه ستاده مخه پیدا دي چا د مخه پیدا دي کته نه نو چرته ودا دنیا دا ونی را شي نه وو نه وو بیا نو تاسو کوم که آدم علی السلام دنیا کې نه نو تبه پیدا وې ستاره پیدایش وجه څوک دی آدم علی السلام دنیا دا انسان د مخه پیدا انسانان ټول د آدم علی السلام نه پیدا دي صحیح شو راځي آدم علی السلام د چا د مخه پیدا ده حاکم په مستدرک کې دویم جل شپږ سوه او پنځلسم نمبر صفحه کې عمر فاروق سے راوی دی رسول الله مبارک فرمایي لما اقترف آدم الخطیه کله چې آدم علی السلام په خپل خطا اعتراف وکړ نو دا غینه بعد 300 کاله جړای کړو دعا یې غوښته چې الها بحق محمد فحق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته مغفرت نصیب ک بخنه راته وکا خداوند کریم ورته وای كيف عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم اخلقه رسول الله مبارک د څنګه پیژند ما خلا پیدا کړم نه دی آدم علیہ السلام ورته وای یا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك فرفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الہ چې کله دې پیدا کړم روح دې راکې واچو سر مې چې پورته کړ د عرش په پندو مې ولیدل سمې ولیدل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك پوښم چې د خپل پاک نوم سره نه جوړه کې مگر جوړه کې د هغه چانوم چې په ټولو خلکو کې تا ته ډېر ګران دی نعره رسالت نعره رسالت نعره رسالت نو دغه حدیث الہ ورته وای اے
الہ ورته داسې نه وایي چې آدم علیه السلام ته خو بدعتي جوړ شوې، دا رسول الله وسیله دې ولې ونیوه؟ دا وسیله نو پکې چا راوستې ده؟ ډایرکټ به دې غوښتې وه که نه؟ ډایرکټ خو یې 3 میاشتې غوښت، 300 کاله ژړلي وو. دا ورته تفسیر روح البیان لیکلي چې جبرائیل علیه السلام دا چلو ښودو چې ژړا دې ډېره وکړه. 40 کاله د هندوستان نه بیت الله شریف ته پیدل حج ته رالې، خو دعا دې قبوله نه شوه. راځه چې زه چل ډېر وښیم، یو ځل ورته محمد رسول الله وسیله کې پیش کړه. الہ ورته څه نه وایي چې بدعتي، ورته څه وایي؟ صدقت یا آدمو، ای آدم علیه السلام رښتیا دې وي. انه لا حب الخلق الیا، محمد عربي صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې ما ته ډېر محبوب دی، ډېر راته ګران دی. بیا ورته څه وایي؟ لولا هو قد غفرت لك، ای آدم علیه السلام زنو چې د رسول الله په خاطر دې رانه وغوښته، زه بخښنه مې درته وکړه. ورته وایي بیا لولا هو لما خلقتك، ای آدم علیه السلام لولا هو که محمد رسول الله نه لما خلقتک، ای آدم علیه السلام ما به ته نه پیدا کړی. سبحان الله. لولاه لما خلقتک، که چرته رسول الله مبارک نه لما خلقتک نو ما به ته نه پیدا کړی. نو یاد ساتئ آدم علیه السلام د چا د مخه پیدا شو؟ حدیث څه وایي؟ د چا د مخه؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. محمد رسول الله او ټول انسانان د آدم علیه السلام نه پیدا دي. د انسانانو بنسټ چې آدم علیه السلام دی، الله ورته وایي که رسول الله مبارک نه وای نو ته مې هم نه پیدا کولی. دا څومره دنیا کې چې اشیا دي انسان ته پیدا، انسان چې کوم دی آدم علیه السلام نه پیدا. آدم علیه السلام د چا د مخه پیدا؟ د رسول الله مبارک د مخ نه پیدا شو. دا حدیث چې ما بیان کړ حاکم مستدرک کې 2 جلد 615 صفحه او پاره کې وایي هاذا حدیث صحیح الاسناد، دا حدیث صحیح سند والا دی، اعتراض هم به څوک نشي کولی. دا حدیث چې ما بیان کړ معجم صغیر طبرانی 209 صفحه هم ذکر کړي، خصائص کبرا اول جلد 4 صفحه ذکر کړي، تاریخ ابن عساکر 2 جلد 355 صفحه ذکر کړي، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى اول جلد 1 صفحه ذکر کړي، 3 جلد او شفاء قاضی عیاض اول جلد 1 صفحه ذکر کړي، روح المعانی اول جلد 1 صفحه، علامه قرطبی تفسیر کې اول جلد 340 صفحه. دې ټول چې کوم دا حدیث چې ما بیان کا دا ذکر کړی دی. او دا حدیث چې کوم کتابونه بیان شو دا دلته چې کوم نه موږ سره کتابونه موجود دي. بهرحال عرض می دا کو بل حدیث مبارک کې راځي لولاک لما خلقت الافلاک. شرح نخبة الفکر چې دا اصول حدیث یو کتاب دی، علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لیکلی دی. پدې کې وایي موضوعي 2 قسمه دي، یو موضوعي لفظي دی، بل موضوعي لفظي او معنوي دی. هر حدیث چې چا د ځان نه معنا او لفظ جوړ کړي هغه عمل ناروا دی، او هغه حدیث چې لفظ یې چا ځان نه جوړ کړي خو معنا یې د نورو حدیثو ترجمه ای، دا په دین کې دلیل دی. دا غي مثال دا حدیث دی لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول الله صلی الله علیه وسلم کته نه نو ما به اسمانونه نه پیدا کړ. دا الفاظ چا عربي الفاظ جوړ کړي، خدا د رسول الله د نور احادیث ترجمه ده. د دې داسې مثال دی چې زه پښتو کې تاسو ته حدیث بیان کوم، تاسو ته عمل کوئ کنه به کوئ وکنه. حال د رسول الله مبارک پښتو نه دا ویلي، خدا د نور حدیثو ترجمه ما کړي. نو لولاک ته چې چا موضوعي ویلي دي هغه موضوعي لفظي دی، معنا یې هغه مولیان برته وایي چې معنا حدیث صحیح دی، د نور حدیثو نه پته لګي چې دا حدیث صحیح دی. بهرحال او مخکې هغه حدیث صحیح و، د هغې نه هم پته ولګېده چې لولاه لما خلقتک، که رسول الله مبارک نه آدم علیه السلام ته الله وایي ما به ته نه پیدا کړی. دا یو چیت تفصیل نور نشم کولی، مختصره بیان کوم. دا وایي چې چېرته په لندن یا کمزي کې یو زنانه د جمعې مونځ ادا کړی دی، په زنانه باندې د جمعې مونځ بالکل شته نه دی. نو کومه زنانه و چې ورپسې کړی هغې مونځونه هم دي شوي، د زنانه هم نه دی شوی، او غټ دوستان بیا هغه نارینه دي چې لا زنانه پسې اقتدا کوي.
دا زنانه تاسو نه پیژنئ، دا زه پیژنم. دا زنانه د نن نه 13 کاله وړاندې علي حدیث وه په کراچۍ کې، دا یو وابړه وه په کراچۍ کې وابړه وه. هغه وابړه لندن ته لاړه ورسېده. اول دا د تبلیغ کې وتې وه، علم یې په تبلیغ کې وکړه. د هغې نه بعد پنجپیرۍ شوه، وهابۍ شوه. چې کله وهابۍ شوه بیا د هغې نه جماعت المسلمین ته واوښته، او بیا 13 کاله وړاندې زما یاد شي په اخبار دې بیان ورکړی چې دا 5 منځونه د ورځې خلکو وایي چې 5 دي، او دا کم تعداد خی. دا تعداد قرآن حدیث کې نشته، څومره قرآن کې نشته. وایي زه حدیث نه منم، ما ته به قرآن کې خی. قرآن کې تعداد د رکعتونو نشته، دا په حدیثو کې راغلی دی. قرآن صرف ویلي مونځ کوه، دا یې پکې نه دی ویلي 4 کوه 3 5 یا دا ده. نو هغې د دې نه انکار کړی او بیا یې په دې علماو ته چیلنج ورکړی چې چا راته په قرآن کې د رکعتونو تعداد وښودو نو زه هغې سره نکاح کول غواړم. دا هغه زنانه ده بیا لندن ته ورسېده، اوس لګیا دی دا نخرې شروع کړي. نو دا مرداریم د همدې وابیانو نه شروع دی. وضاحت هم پکار دی، دا یاد ساتئ ښه. دیوبند او بریل زمونږ به دا عقیده وي چې دا مذهبونه نه دي، دا مسلکونه نه دي، دا د دین نوم نه دی، دا د ایمان او د اسلام او د دین نوم نه دی. بلکې دیوبند هم په هندوستان کې یو مدرسه وه، بریل هم په هندوستان کې یو مدرسه وه. کم خلک چې د دې دواړو مدرسو نه راوتلي دي، موږ او تاسو به ځان ته اهلسنه والجماعه وایو. څه به ځان ته وایو؟ دا نوم د صحابو نه راپاتې پخوانی نوم دی، فرقه ناجیه اهل سنه والجماعه. او په عملي فروعیاتو کې به ځان ته څه وایو؟ حنفیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین به وایو. اوس یو سړی د دیوبند نه فارغ دی یا د دیوبند د مولیانو شاګرد دی، دته به موږ ګورو چې عقیده یې د اهل سنه والجماعه ده او عمل د امام صاحب په مذهب برابر دی، دا دیوبندي زمونږ رور دی، بیا دې دیوبندي شي که. یو سړی دی چې بریلی ځان ته وایي، یا د بریل نه فارغ دی یا د بریل نه استادانی دي، او خدا عقیده د اهل سنه والجماعه عمل د امام صاحب په مذهب برابر دی، دا بریلی زمونږ رور دی. بیا موږ بریل او دیوبند څه کوو، دا خو د مدرسې نوم دی. خو یو سړی چې هغه بریلی یا دیوبندي ځان ته وایي خو عقیده یې د اهل سنه والجماعه نه ده، ځان ته بریلی وایي پکې پټ شیعه دی، ځان ته دیوبندي وایي او دی پنجپیری لکه دې زمانې اکثر دیوبندیان یا وابي ځان ته دیوبندي وایي، نور پنجپیریان دي. نو داسې نه وی موږ په دیوبند کې روزو نه په بریل باندې، ځکه دیوبند او بریل ته چې موږ ښه وایو په دې ورته ښه وایو چې اهل سنت دي او مذهبیان دي. وخت چې نه اهل سنت او نه مذهبیانو بیا موږ دواړه په دیوال ولو، بیا موږ د دیوبند پیژنو نه بریل پیژنو. او که په دغې دواړو سره برابر وو بیا دیوبند او بریل موږ ورونه ګڼو. نه تاسو به اهل سنه والجماعه چې کوم دی دا راټینګوئ او تاسو به د امام صاحب مسلک او مذهب راټینګوئ. دیوبند او بریل شاته کوي، دا خو 100 کاله مخکې پیدا شوي دي. 120 کاله وړاندې دیوبند او بریل نو، د هغې نه وړاندې نو. نو چې یو سړی وایي دیوبند سم خلک دي او چې د دیوبند نه اخوئ دا سم خلک نه دي، نو بیا به 120 کاله وړاندې خلک ټول خرابون. یو سړی چې وایي چې بریلیان ښه دي او چې د بریلیان نه اخوا دي دا ټول خراب دي، نو بیا خو 120 کاله وړاندې بریلیان نه وو، هغې نه چې اخوا شي بیا به څه کوو؟ نه، داسې نوم به خپلوئ چې دا نوم د صحابو نه موږ ته راپاتې دی. دا یو څو خبرې مې ستاسې حضور کې عرض کړې. دا تقریبا تعلیم چې کوم دی د قرآن درس کول، د هغې باره کې خو د بخاري حدیث دی. نبی علیہ السلام نه تپوس وشو هل ناخذ التعلیم اجرا، موږ د قرآن په تعلیم باندې تنخواه اخلو؟ نبی علیہ السلام جواب ورکړ ان حق ما اخذتم علی اجر کتاب الله، غوره تنخواه هغه چې د خدای په قرآن باندې واخیستلی شي، دا د بخاري حدیث دی. دې مقابله کې چې کوم روایات راغلي دي هغه روایات دوی د شرم نه موږ ته پیش کولی هم نشي. یو روایت دا پیش کوي چې اقرأوا القرآن ولا تاکلوا به، قرآن ولې خوراک پې مه کوئ. یا یو روایت دا پیش کوي چې چا قرآن باندې خوراک وکړه د قیامت په ورځ باندې به یې مخ باندې غوښې نه دا روایت پیش کوي. د دوی خپلو کتابونو هم په خپلو دا مسلم حدیث کم یو کتاب الله دا د بخاري روایت دی. دا شان د صحابه کرام یوه ډله روانه وه، د بخاري حدیث دی. په یو ځای باندې واړول، خیمه یې ووهله، قبر نه معلومېده، د لاندې خوا نه سورت ملک شروع